سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تمه د ژوند به مو په خیر وي زه کورودانی ما نن به هم د دولت هغه بنسټیز عنصر در وپېژنم چې د هغو د نشتون په صورت کې به دولت هم شتون ونه لري په ګډې ګورو او اورو د دولت د شتون لپاره څلور عنصر اړین دي خلک یا نفوس سیمه حکومت او حاکمیت چې هر یو به یې په لنډ ډول در وپېژنو لومړی هم خلک یا نفوس د دولت د شتون لپاره او بنسټیز عنصر خلک دي دولت له خلکو څخه پرته د بشري بنسټ په توګه نشو تصور کولی نو ژوندي موجودات که له ټولنیز پلوه پرمختللي او منظم شوي وي یا نه دولت نه رامنځته کیږي د لیکاک په وینا د ویلو اړتیا نشته د ځمکې غیر مسکوني برخه په خپل ذات کې دولت نشي کیدی ممکن وپوښتې چې څومره شمیر خلک دولت رامنځته کولی شي د دې وخت تیر شوی چې دغسې شمیر جدي ونیول شي اوس څو میلیوني ښارونه یا څو سوه میلیوني یا ان له میلیاردونو زیات نفوس لرونکي دولتونه لکه د چین کمونیست دولت شتون لري له بلې خوا کوچني یا واړه دولتونه هم شته لکه موناکو سان مارینو اندورا او نور چې د هغوی نفوس یوازې 5 رقمي دی دویم عنصر یې سیمه یا خاوره ده ټول دا مني چې دولت باید ټاکلې سیمه ولري مګر په څرګنده حال دوږي او سیلې بیا بل شان فکر کوي د دوی نظر و چې ان دښتمشت کوچیان هم دولت جوړولی شي که څه هم ښایي د هغوی سیاسي سازمان کارنده نه وي د بشري تمدنونو په لومړنۍ دوره کې بېشمېره منظمو ډلو شتون درلود چې ټاکلې او مشخصه سیمه یې نه لرله نن ټولیز باور دا چې دغه ډول قبیلهیي جوړښتونه یا قبیلهیي کنفدراسیونونه تر کله چې ځای ونه مومي او له کومې ټاکلې سیمې سره تړاو ونه لري دولت نشي رامنځته کولی د دولت دریم عنصر بیا حکومت دی خلک نشي کولی چې مشترک هدفونه ترلاسه کړي مګر دا چې په سم ډول تنظیم شي او د عملي کړنلارې معین قواعد ومني هغه نمایندګي چې د ټولنې په سطحه کې د چلند د دغو قواعدو د اجرا مسؤله ده او اطاعت تامینوي حکومت نومول کیږي سیاسي نظام یا حکومت د دولت د شتون لپاره بنسټیز دی په واقعیت کې هیڅ بې حکومته دولت شتون نه لري وروستی څلرم عنصر بیا حاکمیت دی چې د نوي دولت ډیر مهم عنصر ګڼل کیږي حاکمیت هغه شی دی چې دولت د انسانانو له نورو ډلو او ټولنو څخه مشخص او متفاوت کوي لیکاک ویل د دې لپاره چې حاکمیت شتون ولري سیمه او خلک باید د بل سیاسي واحد برخه نه وي یعنې خلک کې باید خپلواک وي څو حاکمیت ولري له داخلي پلوه باید رقیب یا سیال اقتدار شتون ونه لري او له بهرني پلوه هیواد د بل دولت له ولکې یا امریت څخه آزاد وي تر بیا مو په پاک رب سپارم